مولوي صاحب زه نن د یو شي پوښتنه کوم. د چی پوښتنه کوې ویې که؟ د قیامت په ورځ به حساب کتاب څه رقم کېږي؟ د قیامت په ورځ به حساب کتاب څه رقم کېږي؟ زه یې درښیم. زعفرانه ته راسه. دا 100 روپۍ ته واخ. آصف خانه دا 80 روپۍ ته واخ. نوازه دا 80 روپۍ ته واخ. خالدو دا ته واخ. دا 40 روپۍ ستا شوې. راسه ته. دا 60 روپۍ ته واخ. دا ورسئ ګرده ګار کوي، ګرد یې ګار کوي، بیا راسئ بیا زه ستاسې پیسې درښیم. ورسئ ګرد یې ګار کوي. زغرده راسئ. مولوي صاحب موږ پیسې ګار کړې. ګردو ګار کې واه راځئ چې اوس یې زه تاسې ته چم درځئ. هله هله چې مرون ما تا ته 100 روپۍ درکړې تا چی په واخستو؟ ما 100 روپۍ کورت په واخیستې، 100 روپۍ مې مایان په واخیستو، 200 روپۍ مې ماچې په واخیستې، 200 روپۍ والا بسکوټ مې واخیستې، 100 روپۍ مې لیسلي پاپړ مې واخیستې، 200 روپۍ والا بسکوټ مې واخیستې. اوس مولوي صاحب شي مو هله بیدار حساب راکړه. 200 روپۍ مې نور د مایان واخیستلو، 100 روپۍ مې نور دغه واخیستلو لیسلي پاپړ، او که د 30 والا سټینګ بوتل مې واخیستې. ښه صحیح سره شوس. هلکه دلته ودرېږه. پرون ما تا ته 2 روپۍ درکړې وې، پر دا تبخي به ودرېږې د دا ګردو حساب به ما ته راکړې. سمه ده؟ ځه هله حساب راکړه حساب راکړه. چی پرون به واخیستو؟ 100 روپۍ مایان مې واخیستو، یو 200 والا چاکلیټ مې واخیستی، 100 روپۍ پاپړ مې واخیستله. راته هلکه پر دا ګرم تبخي باندې ودرېږه. پرون چې ما تا ته کوم پیسې درکړې تا چې په واخیستو د هغې حساب پر دا ګرم تبخي ما ته راکړه. مولوي صاحب تاسې 100 روپۍ راکړې ما کور ته ګوړه ویوړه. چې خدای زه مسکین پیدا کړی. نو زویه سر دې په خلاصو. دا کوچنی سبق ما د دې دپاره تی ته وکړئ. دا کوچنی دغه مې در ښکاره کوي چې ستاسې سترګې روڼې شي چې څومره د دنیا زیاته وي خو هغه به په ته په آخرت کې په عذاب اخته یې. د هغې حساب کتاب به ته ورکوې، که حلالې وي که حرامې وي که هره طریقه وه چې ته حساب ورکوې دا رقم تکلیفونه پر انسان تېرېږي. نو موږ ته به په خپل حالات باندې هر وخت شکر کاږو. که الله مسکینان پیدا کړي هم په دې کې د الله پاک یو رضا شته، د هغه یو سبق شته زموږ ته دپاره. نو چې الله دې وکړي چې موږ ته الله راکړي هغه د غټ زړه سره یې الله راکړي، خیر خیرات کې وکړو، یو مسکین یو غریب یو دا رقم د موږ څه ناراضه نه وي. حرامې دې الله نه راکړي. د هغه حساب کتاب ورکول ډېر زور غواړي زویه. نو د دې دپاره ما تی سره دا کوچنی دغه وکړئ ګیم وکړئ او دغه هلکانو پښې مې څه ورسره دغه کړلې. راځه زویه دورې ورسو اوبه به پر واچو. نو دا ته کوچني کوچني سبقونه چې دي دا زموږ ته معول کړي او زموږ ته د ژوند دپاره ډېر ښه وي. راځه زویه هلته ورسو.